جینۍ ای خېټ یو درې هایټ یو څه مطلب دی راځه چې د مینې یو څو خبرې وکړو د مینې یو غټ لښتې احساس کړو یو ښکلې ډلیمو پې ولګو دې غونډ سرخط له به دې بجلي به دې ورکړو دا خو په کار دا لده و چې وابره کې دې ډیوټي کړې ته او بجلي ډېره ښه جوړوله وای نو دا خبرې چې ته زما بېبې ته کې که نه سمه مزه به کوي والله بس څه وکړه والله چې دا خبرې مې دې ډېرې خوښې شوې نور کو هر څنګه یې ښه حاضر راهي دې خو رامانې مه لږه ښه بس زول خبرې مه کوه که نه بس ما سره ټیم نشته خیر دی که نه مړې بس یو دوه خبرې به وکړې یو دوه نیمګړې تماشې مې په نیمګړې دنیا وکړې او چې مړ شم پناه شم دا به بېله تماشه وي او د مرګ نه پس چې پاسم او الله ته مخامخ شم دا به دایمي او مکمله تماشه وي الله دې مړ کړه شرمېدلې شرمېدلې ګوره غلطي وکړو بیا دې داسې غلطي دا خو زما مینه ده ورته وګورې ته ماته صرف ده ووایه چې ته پنجاب ته راغلی خو په خیبر پښتونخوا کې اوسېږې زه چې په هر ځای کې اوسېږم ښځه کوم ولې ښځه کول جرم دی داسې کار د خوره کې ما سره ګپ لګوي نه ته خدای مسلمانه ته ته خو ما هم نه ده کړی دا کارې کار ده نو که ته که نه دوبی شوما یا رورا یا زویا خودم په ټپو کېنوه دا ګلې درته ګوري ځه راشه خو تودېږي نو توره ګرانې سپینه ګرانو ما ته هم خیرې وکړي نو د پردۍ جینۍ څه ولاړ دی پلوي اګیره پردۍ نه ده دا دینګور ده بېبي وګوره وګوره توب لکه مستلاوې دا دینګور دا ما سره ګپ لګوي لړۍ شه لاس مو ورچو ala خپله چې ورته ولاړې ځه لورې ځه دا وګوره په پټو کې موږ ته خلک ګوري خلک راته ګوري قطارونه د خلکو ودرېده دا خو خیبر پښتونخوا ده د پښتنو وطن دی دلته پردو جینکو ته په لار کې مه ودرېږه دا پردی نه وه ما خو ځان له ښځه کوله هلکه خلک اوري ګزار ونه کړي بلخه ته خدای ظالمه نه دا چا لور وه چې د هر چا لور وه زما دا ښځه د وه مرچکي لور ده هغه خوش سور مرچکی دی لوګړه بند کړي ته خدای مسلمانې کار وشو ټولې داسې کار وکړه چې زما دپاره ورځه ټیک ده خو دا خبرې لار هر قسمه دا اوسه دي سنډاګان راکه ډېره دي ما به چکني کوي په منځ کې غلی زما دپاره به ورځي ښه غلی یو دپاره هم نه ورځي غلی د مخکې وڅله ورېږي خو راته ووایه چې ته استاده وسو دا د سکول استاده ده بس ټیک ده ویم زموږ د مشرانو هغه متل دي چې نن سبا دور کې به استادانې ښځې کوي چاوې ګټي او زه یې خورم چا چې کړي کومه توره وکړه استاد یې هغه میکاپونه نه پوره کېږي په خپله تنخواه وبېتې نه راځه نه بس یو داسې معلومېږي که نه چې دا جینۍ په کور زړه شوې ده او ښه ده زما لپاره ښه ځوانه ده ښه ژنګه جینۍ ده ښه پیغله ده ما سره جوړېږي لار د کور کې به پې مشغول شروع عزت ته خو مشرې هلکه تا ته ګوره زه هغه بلوزنۍ کار یم ګوره په شربت کې درته دغه اچولي ګوره ظالمه ګوره هغه بدل مې ته پاتې دی او الله ډاکټر راته څه خوري 800 روپۍ راباندې اوس هم ستاسو د لاسه اوس هم زما کولمو کې پرختې ښه هغه ما نه دي اچولي دا هغه مه کوه که نه زړې ګوړې مې احساس کړی و ما په خپل لاس کړی خو ټیک ټاک و غل چې غلو کې که نه هغوی ما نه ده کړې خدا بازو زه کار ده کنه بیبی قرآن ما ته قرآن خاطر وکړه بس دا چینۍ ماله وکړه بیبي سم خوند به وکړي غلی شه دا مشر دی خلک به راپورې خاص دي وایي به مشر یې پرېښود او ماشوم لی واده وکړو دا مشر به راباندې وجنې بیبي زه چې ژوندی یم ګوتې به م ورنه وړي زما توره ماته خو پکې خیل کوه کړم اوس به دې لښتې ته تا به وجنم تا
راځئ کور کې به سره ګورم راځئ الله خلک راته ګوري بس حق یې وکړه ملک صاحب ولې زویه ما نه خو یې کالي موړي دي ها او پلستنې موړي دي هر یو شی رانه وړی دی اوس ملک صاحب خو زه څه کومه ته اسم مه کوه ته چې زما وجې ته رالی او د ملک سلطان ځای ته رالی که نه ستا د یو شیز تپوس پته زه کوم ښه ما پولیسو د رنګ کړی دی دا د اوس په راشي زه به د هغوی نه اوس معلومات وکړم بس ما له څه چل وکړه بېغمه ملک اوسه صاحب ته دومره بیا فکر به مه کاته خراب شام ملک صاحب رنګ کړی دی ملک صاحب له وضو حجرې ته بیا چې کم دی زموږ په کلي کې غم جوړ دی قراقور د خدای را سره خلاص کی ویم باب د غلاګانو نه بغیر بل کار نشته او هم ګوشار وره ته تاسو یو خبره کوم زموږ د کلي داسې مشران دي خو چې مجرم تانه ته راولو یو به بس راشي وې دا د جمعه امام دی او منځ کې چې کم دی نو هغه د خدای تعالی ناصوري خو تر چې ملک صاحب څه داسې کار دی که نه چې دې قراقول له زه بېګانه نالونه وامیو په دې پوندو باندې محبوب شاه لالا خفه کېږه مه دا د کلي انټرنیشنل غل دی او دی نه دی دی په سم نه سبا کېږي خو یو چل به ورسره کوم څه چله دی ملک له ورځم زه د ده نه اجازت اخلم دی یې خاص کر ډېر سپورټ کوي نو دی نه دی دی به له زه داسې نه جوړ کړم داسې خو صبر وکړه چې ما ته اجازت میلو شي همدې غلو بسې د کلي دا مشران راځي او دا مشران سپینګري یو موږ له عیا راځي غم مه کوه محبوب شاه لالا زه بیا دله نیغ کړم خو راځه ملک له ورډو چې راځه چې ملک له وځو ودرې کرور مې د سوال درته کومه په قلاره کښېنه په خپو درته پرېوځم خلک به وایي چې ولې لاړې ویم د خدای مسلمان ویم زمین د مشرانو هغه متل دی وی د مشر خور او لا د مشر رور دا د پلار پزیل خورې خو ته مې مه راپروزه چې ته ووایې نو بیا پاتې کېږي نه دېړو ویلې دې ګپ لګوم ځه بس ورته ویلې غلی شه لکه ته دومره شه ته دومره شه غلی شه خیال کوه کنه نو دروند دی کنه دروند دی ته خیال کوه یا توپ پر کې ظالمه نه راځي وی وا ما لا څچم بندي خلاصې اتم نشم کولی ستا دومره جوړه چې زه زما کې ورته لازم زما لاس یې بند کړو دوی ونښته شابس باندې ګورې ښه تو وځه نه دې وامځه ګورې یاروره دا بکس لږ وای بکس ونیسه خدای دې تا مړ کړي بس تا دې پدې ځه بس مو سنبال کړه اوس بس که زه سنبال کړم راځه ټوپۍ راواله او دا لمن ښکته کړه السلام علیکم ملک صاحب وعلیکم السلام ملک صاحب سلام علیکم څنګه دې وعلیکم ټیک السلام دا راته ووایه جی تاسو له سرکار تنخوا درکړي بالکل شکر دی سرکاري نوکران ټیک ټاک جی نو تاسو ما ته ده ووایه چې دا وګوره د خدای تعالی غریبه ده د دې نه دوه تولې کالي دي کو دوه درې دغه شان ګوره بړستنو تولې بکسونه تر د کیړو پورې تړلي نو تاسو ته دا پته نه چې په دې کلي کې غل څوک دی ملک صاحب زمونږ په کلي کې دغه یو غل دی کوم چې دا قراقور یادېږي نه جي دغه غل دی زمونږ په دې کلي کې خو ټیک شو نو قراقور خو ماله یو له 70 ورځې مخکې راغی حجرې ته چې ملک صاحب د نن نفس نه به زه غلاګانې نه کوم زما توبه ګوره ټیک ټاک دی ګوره ملک صاحب وی غل د غل مرګري وي دا قراقور چې زه ترڼې ته راولم که نه او یو څو یې دنه لګو کړم دی په خپله ما د خپل مرګري ښي چې دا غل نه که نه نو اوس نه که نه ګوره چې کله یو سړي ګناه نه توبه ملک صاحب زما به څه غم وي نو ویم نو خو ستا لپاره دا ټولې خبرې کوم که نه دا به وایم خو په عزت کې او په ولې کو چل بیا نه منله نو بیا وړه به دا ته په ټول کسانو ملک صاحب خفه کېږه ما غل دا نشي ویلی تا ته چې دا پلان کیلو دا ډنګري دي چې څو پورې دې په ډب نیول دا بس ځون نور نیم خبره لاړ شي او ماله غل لاوارې کو قراقور یو کو هغه مرګري ور سوچ چې دې ماشومې چې راکم دوه درې تولې کالې او دا چې ځکه چې دا یو تور سره زه په خفه کېږم نور دا لوپټه په سر واچي هېڅ غم مه کوه ملک صاحب قراقو به موږ یو شپه میلمه کوو سهار به راته غل ښیي د قانون مطابق بالکل جی خو دې کې تاسو یې دوه شپې میلمه کوه ما د کې کار نشته خو ماله دغه کالب دغه بړستن او دغه بکسونه پکار دي دا یو سیز برته ملک صاحب په حجره کې एकदम خو تا مال اجازت راکو سپورټ یې مه کوه د دغه نیکه به هم حل وایي بس ځه ټیک ته جی اجازت ته جی مهرباني جی سلام علیکم ګوره لوري خفه کېږم انشاءالله اوس به ستا کالي ستا بکسونه پیدا شي ښه بس زه ملک صاحب زه دنه لاړم ښه ځه ځه ورشه ځه خدای پاکه نو ټول کلي خلک په ما باندې دونه لوی اعتماد کوي نو اوس ته غلو کارونه هم زه کوم خو زه الله دې خیر کړي نو د ماما خبره مې ټیک ده بیبي د لاونډ او د ساګ نه بل څه نه پخوي
والله چې دا وښکي راله پېشنه کړئ او بلې خبره واره خبره درته کومې جینۍ څه چل دی خبره مې درته کوله نو ته خو دومره ترخی چې زه ترخیم نه لاس سره پاره راچې خبره په خولې کوه د لاس سره پاره لا چوکې نو ته ودرېدې نه نو ځکه مې درته دا چلو کو که نه نو مړې نو ته خو خفه شولې خبرې ستا څه نوم دی زما په نوم باندې څه کې ولې نو صرف د نوم تپوس مې د نه وکړو نو هله زما نازک نوم دی وی خدایا نازک نوم دی خبره خو ته خو خبره خو واوره که نه نو ته خو داسې روانې ستاسو کور کوم ځای کې نه بلې ته ما نه پېژنې چې زه څوک یم او د کوم ځای یم والله کومې پېژاندې نو ته به زمونږ کره په کور کې دننه ناسته وې زه به یې بېله راوتم ما ویل زه به ولې یو غېږ ساګ وکړمه د ګوخر ساګ مې وله وکړو ګنخر رښتیا ته لږه وخانده هی خبره درته کومه ستاسو کور کوم ځای کې دی زه به خپله بیبي در ولېږم تا به ایسته ماله وکړي یا به ما تاله وکړي تمیز سره خبرې کوه ولې ما زه په اخوا دېخوا جینکو کې نیم چې ستا غونته سړي سره به زه واده کوم خبره واوره نو ما تا ته څه بده خبره خو نه ده کړې خو صرف مې درته ویله نوم دې څه ده دا خو حقه لار ده چې کومه ده نو جینۍ د هلک سره واده کوي خیر دی زه به تا سره واده وکړم که نه ستا سادهګانو خلکو دپاره دا څه خبره نه ده او زموږ دپاره دا لویه خبره ده ځکه د معاشرې خلک ته نور څه جوړوي مړې زه ساده نه یم 2 کاله مې په دوبۍ کې تېر کړل 10,000 روپۍ مې بیبۍ له رالېږلي ما کوه پې خرچې هغې پکې اوسه پورې ځان له چپړ هم نه دي اخیستي او ولې خو کم از کم زما ناجوړه پلار په کټ کې پروت دی ما ته د معاشرې د خلکو پیغور مه جوړوه مړې پلار به هم دله ساتمه پولۍ به خرڅومه خو پلار دله چې کوم دی نو بیمارۍ له نه ورکومه ما خدایا تنده ته اوسه پورې خپله مور ونه ساتله مړه ماما نو ما تا ته څه ویلي دي تا را بېل راځي وما وکړې دې خوا راشه دې خوا راشه مه راځه دې خوا راشه نه دا راته ووایه د خدای مسلمان ته شرمېږي نه چې د سره ولاړې اړو شرمېږي نه ولې ستا په دې کې سویمه ده موږ خپلې خبرې کولې ښه دا د پښتنو وطن دی دې خوا راشه دې خودېږه نو ما به زه د پښتو خبرې کولې ما به زه عربي نه ده ویلې دا راته ووایه جینۍ ستا څوک خوښ دي دا ځوان یاد کا څوک دې خوښ دي تاسو څه کوئ د معاشرې خلک به ته نور څه جوړ کړي ما خو دې چپ کول د معاشرې کم راغلی د معاشرې دلته ماش هم نشته دی بس وایه زه دې خوښ یم کو دا دې خوښ تاسو وای 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 جینۍ جینۍ جی تاسو وی او کنه ته خدای مسلمان ما ډیر ارڅوي خو چې ته مې ولیدې نو ټولې خبرې زما نه هېرې شوې ما دا خبره کوله ستا څوک وخت دې دوه کې ما خو تاسو ته یو پیروي که نه څوک چې ته وای 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 ویم ته خدای مسلمانې ویم زمین د مشرانو هغه متل دی خو یارانه کوي نو لیکل به درنه اخلم قسمونه یو په سل به درنه اخلم خو راځي خوښه دې خپله ده خو ځي نو ځه او تا نه غواړم خو خپل به درنه اخلم اوس دې خوښه څنګه ده زه دې نه یم ښه نو دا یو تېرې ده ته ونیوې ته په خبره نه پوهېږې تا ته ما یو پیروي چې ته زما نیغ خوښ نیغ خوښ نیغ خوښ خبره درته کومه دا پرېږده وې د ده ښځه مړه ده او دا یتیم دی ها تاسو اوس ما سره دا پراټ کوئ ستاسو دا جرأت تاسو ځان خوښ ښکاري ستاسو چېرته په کور کې تورسري نشته چې د بل تورسرو ته په لار کې ودرېږې دته وایه آینده لپاره چې زما مخې له رانه شي ول زما مخې له راغلې که نه نو هغه سلوک دې سره وکړم چې د معاشرې دا ټول خلک به تاسو نه عبرت والي نازکې خبره واوره زه خو به مخې له درځمه ګورې ماما څنګه چې یخې کړي د خدای مسلمان چا خو لیدلی نه یم زه که چا لیدلی هم نه زه به اوس دې غونډ کلي کې ویم قراقر ماما نازکې بې عزته کو والله کو در باندې دا ساګه مو خندا ما تاله کو زمړه زه ساګ نو کوم شکر الحمدلله ما باندې الله چرګان کو چرګان زمونږ په کور کې نشته دی ستا په وجه زما هم دا وخت کې دا شنه شو خو چې اوس همدا موټل ته روان یم موټل ته ښه او انشاءالله دې جینۍ پسې شاته شاته ځم چې دا جینۍ په کوم کور وننوتېده که نه هماغه کور ته به زه خپله رشته لېږم او خپله خور به لېږم والله قراقر ماما که نه چې دا نازکه ما ونه کړله او تا زما نه وکړله که نه